اپارټمنټ نم چیک آوټ وکړو زه انشاءالله سمنکان طرف ته دواړه ملګري ګاډي کې ناست دي دغلته درې شپې وکړلې دننه اپارټمنټ ډېر ګلاله خو موږ څه چانس ولاړ نه شو د ریکارډینګ بل ملګري ریکارډینګ وکړو او زه به انشاءالله اوس سمرقند طرف ته زموږ سره اوسېږئ نو د سمرقند لارې به مې ته وښیم بسم الله الرحمن الرحیم دا کې ریفلیکشن راځي بسم الله الرحمن الرحیم د تاشکند روان شو سمرقند ته 311 کیلومتر لار ده او 15 غنټې ښایي چې نن اتوار ده نو رش لږ کم دی سړکونه هم رش کم دی څه وخت تاشکند دومره ډېر ټرافیک چې سړی وایي چېرې په کومه لاړ شم کوم پرېږدم انشاءالله که رب ته کړي خیر یې منظور وي سمرقند به ایکسپلور کوو پاتې بخارا دی کافي کار مو کوو کافي راته پاتې دی خدای مخکې خیر عافیت پېښ کړي دا هم غټو جوماتونو کې درېم نمبر غټ جومات دا دی درېم نمبر غټ جومات کېدای شي مینار نه دا غټي نه مینار ما پرون ولیدو د ویډیو ښکاره کړم دننه ډېر وړوکی ډېر ښایسته ډسپلی په دې 400 کې تېر ځل مونږ 15 ورځې په دې 400 کې ګرځېدلي صحیح ده هغه یې خپل اډجسټ کړو دا هم یو ډېر ښه دی او سکویر وګوره ډنډه ونډه ورته ده لکه نن سهار سمرقند ته روان شوي وو او دا فرینډشپ سکویر رانه دا 2 ورځې پاتې مونږ خو دلته 3 ورځې تېرې کړلې مونږ ویل چې نن به خامخا دا ګورو نو بیا به سمرقند ته ځو انشاءالله دا فرینډشپ سکویر ایکسپلور کوو او بیا ځو سمرقند طرف ته دغه فرینډشپ سکویر دی فرینډشپ سکویر کې دا جنکۍ چې ډانس مانس کوي پته نه لګي چې ویډیو به جوړه کړي ښایسته ګلاله ډانس کوي ما هو یک تای وسوله کوم ما نه 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 ما ول دې نو کار کوي کار نه کله کې چې پیرانی باندې شروع بیرته بند کی ته بند کس बाकू 2279 किलोमीटर 2279 बाकू اسی خبرو ته سوري دی بارا او تاشکند بس اوس لږ ټریول کوو سفر کوو مخکې بورډ خو راغې فاصلې سوره پاتې دا فاصلې پاتې خو مغې د نور دی سمرقند 286 ترمیز 725 نوکوس 1074 1074 شو کنه اترو کازاکستان چرته کا واپس روستا تاشکند نه سمرقند ته شي کنه شارټیسټ روټ په کازاکستان په ماسکه په بارډر دی وو تو بارډر یې ولې ولې د کازاکستان ته بیا به ازبکستان ته راځي اځي مو پاسپورت لړو راځه ما څه دی تو سورالي پاسپورت لړې خسرو خبره نه بس اخر لارې خسرو چې موږ سره فرانس ته تلل ما ته دې فرانس ته دې ته پاسپورت لړې خرسيږي په دا خرسيږي دا اټول په دې هندوانو کې کینو وګورئ بل تربوز خربوز راکا ا دې کې بل قسم خربوز دي خبره دې سره کې تربوز تر لکټ کی وی خو بس तरबूज और खरबूजा में खाए नहीं, ये गर्म होंगे, इसको ठंडा करना होगा. बड़ा इस गर्म बनी फ्रिज हुई लेकिन उसको वर्ष है वो घंटा वर्ष है तो वो सब का पर 3 बजे नवर 3 बजे थी हां हां वर्ष है तो खैर जमल मत सर तामीर आ सदा से चौका रेडी बने के देश हां सलाम तकड़े गेट में ठीक है
یو سټیټ ته بل سټیټ ته لکه یو صوبې نه بلې صوبې ته لاړې خان ناستې نظر یې اچولی دی چې صوبایي ټیکس هم ورکړی که نه سیله ټیکس دې ورکړی که نه دی ورکړی ګنډې چک دی که نه سم بورډ لګېدلی دوه نیم ساعت مزل هم وکړو دا وړوکې غونډه کې جومات رالی دې ته ودرېدو ماسپښین لمونځ هم نه دی کړی دا به م وکړو مازدیګر لمونځ به م وکړو بیا به انشاءالله سفر سمرقند طرف ته جاري کمیشن ورکوي مانس کې دی پیپ دی پاسه ودرو خو ته وی خپل طرف ته ودرو کوم طرف ته دی ګاډي په ودرو هغه کې ودرو صحیح نه وای پیپ د تلری کوم وای پاکستان سم خوشاله شو دی جوړ دی ډېر خرچي والا خلک دی سپورش دا خانان راغلی د لندن نه راغلی دی و خرچه ډېره کوي پته ورته نشي دی سره سموسې خورد راغلی دی موقع واچو بیا راته ووایه موقع ده مسئله ده ته جوړه کا موقع درځم که نه قادرخانه ته مثال کې تر راځي نو ورشه کنټرول وګوره چې څه خو ما کتلې کینو وته بس ما ډیسایډ کړی ده this is the place to eat تاسو سره خپل لا کوی شي نه آرډر کړی دي او ټول سالاد مالات دي خپل را ها په خپل راوړ هو کوم وخت وته وای ما دا د تاسو وکړه سموسې هم ډېرې زیاتې راوړي چې څوک خوړلی نه شي سکندر وایي زه پکې نه یم ګوښه ده پکې ما د چکنۍ سه ځان موړ کړو هغه یو ته ځان نه نښتی وایي زه به یې وخورم ته مونږ لاړو خانه ته اشاره ګاډی ولې ته ځئ ځئ راته ویې جوړه ما ته اشاره داسې املوکو تول کې راوړو املوکو تول کې مونږ سره په دغه کې خان اشاره ما ته کړې وایي سکندر زه سکندر خان مې چې ستاسو سره ډلۍ نه نور به کېږي الیګنټ دا کې وروس کې خو مساله وه مونږ ته نو او په چوټل مو ولیدې داسې به ورته خوشحال لکه کور ته سړی راورسېږي ایرپورټ نه بار ته بیا کله دغه راوړی بوکینګ کارډ راوړی او کله څه شی دا یېره به مو چې څه شی به رانه غواړي خپلې مارکېټ راغی مونږ خو یاره نه وو مونږ خو بس ګوره داسې به خامخا وخته به څه نه ویله مونږ به هوټل افروزه راغله لکه افروزه هم تېره شوه عزیزون لکه خپلې پلازا را شکیل گوزو کنه ادھر چلتے ہیں نا چلتے دباتے ہیں حالانکہ سب ډېر روټي لیدي هوټل سلوار ولاړی څومره تا 74 تا نو قادره کله که د پیسې دا چیک نو لګولې او د یو درې څلور ورځې هفته 10 ورځې یا میکسیمم 10 ورځې 10 ورځې صبر کړی وی که نه هغې موږ له $1,30,000 کولې په دومره لږ وخت کې بارکلی دی هغه ایپ دی که نه نو 2 هم دغسې فاینانشل دغه دی FCA سره رجسټر دی 2 داسې ډېر روپۍ پکې نه لګوم 4000 2000 به پکې نه شو ولګوم چې څه کوي هېڅ نه داسې کار دی که نه ستا هغه ټولې پیسې پکې ولګوي چې ستا په کار نه راځي چې لږې لږې ګوره بینک کې چې ستا پیسې کېښو د مثال په طور باندې تا کور واوسه په 100 روپۍ باندې ٹھیک شو کال پس کور د 1100 شو
بیسیکلی د کور قیمت هغه 1000 روپۍ دی خو پیسې وغورځېدې هغه د 1100 وشو لکه 10% د پیسې قیمت وغورځېده انفلیشن دی تاسو چې کوم بانک کې مثال په تور 2000 روپۍ پرتی دي که نه کال پسې تا هغه راوباسي نو هغه 1800 ده د هغې زور 1800 دی 2 کاله پس د هغې زور 1600 دی 3 کاله پس د هغې زور 1500 دی ولې چې هغه د 1500 کار کوي بیا دي 2000 خو کډې به د 1500 کې لکه اوس ته برګر هلې نن برګر هلې په 2 روپۍ دی سبا برګر په 3 دی کال په 4 دی نو بیسیکلی برګر خو اصل برګر نه کوي خو پیسو ته کمزوري کېږي